یو ملګري تپوس کړی دی چې کله یو الک او جینۍ کوټ میرجو کې یعنی په عدالت کې نکاح کې دا نکاح شوې ده او کنه او د الک د پاره دا جینۍ جایز ده او حلاله ده کنه او نکاح په داسې صورت کې شوی وه چې سرکاري خطیب هم موجود او دوه ګواهان هم نو جواب دا دی علماء لیکلي دي چې نکاح په ښکاره کول پکار دي او د نکاح اظهار پکار دی چې خلکو ته پته ولګي چې دی الک او جینۍ خپل منځ کې نکاح وکړه او بغیر د ګواهانو نکاح نه کیږي او چې دا کوم مسله دی کوي نو په دې صورت کې سرکاري خطیب هم موجود دوه ګواهان هم موجود نو د دې د نکاح شوی ده دا درسته او ټیک ده او د هلک د پاره دا جینۍ بالکل جایز او حلاله ده لیکن دا نکاح د کراهت او مکروه وال نه خالی نه ده یو ملګری تپوس کړی دی چې کله زنانه په بیماری د هیڅ کې وي نو په دې وخت دا نکاح کولی شي که نشي کولی نو جواب دا دی علماء لیکلي چې په حالت د هیڅ بیماری کې د زنانه لپاره نکاح کول جایز او درست دي لیکن بیا علما فرمایي چې رخصتي ول اله پکار ده چې کله دې بیماری بند شي او ختم شي او که په ورځو د هیڅ کې رخصتي وشوه نو بیا خاوند له د احتیاط پکار دی چې هغه سره جما نه کوي بلکې چې کله دې بیماری ختم شي ودرېږي بیا د نزدېکتو کې بیا ولا دې سره جما کول جایز او حلال دي